شعرکار د هر فاسق و فاجر نه دی نه د هر یوه وګسترګي د کنګال دا یاد دی ابدال کار دی دا د لکه دا د اولیاو درجې دي نو چې دا د اولیاو کار دی او دغه شعر کې چې کوم دی نو په دغه قصیدې کې شاعر متعلق وایي که نه چې د شعر فکر ورشي په مانځه کې د اعوذ زال بدل کاندي په دال د شعر شکر ورشي په خواړه کې سپینې وریجې په مانه شي ورته ګال دا لویه قصیده ده بهرحال حضرت حسان بن ثابت چې دا ړومبی نعتګو شاعر دی لکه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په صفت کې په تعریف کې چې چا ړومبی کلام ویلی دی هغه دی حضرت حسان بن ثابت او د حضرت عایشې بی بی باندې چې کوم بهتان لګېدلی و نو وحي د حضرت عایشې بی بی په صفایه کې وحي وروسته راغلي وه ړومبی صفایي حضرت حسان رضی الله تعالی عنه پیش کړي وه چې حضرت عایشې باندې چې دا کوم الزام لګېدلی دا بهتان دی نو چې کله قرآن صفایي پیش کړه او بیا په حضرت عایشې بی بی باندې خلکو خپل احسان کولو وایي که غالبا رسول پاک صلی الله علیه وسلم هم شامل و هغه ورته وایي چې نه تا ته خو وښي راله نو هلته زما د صفایه اقرار وکړو حضرت حسان د دغې وحي نه مخکې زما د صفایه اعتراف کړو نو هغې حضرت حسان بن ثابت ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي هسې دا د شعر په دغه کې وایم چې شعر چې کوم دی دا داسې معمولي شی نه دی دا د بخاري شریف مستند حدیث دی چې حضرت حسان ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې د کافرانو حج وکوا جبرائیل تا سره دی د کافرانو حج وکوا حضرت جبرائیل تا سره دی مطلب دی چې دا شاعري چې کوم دی دا د وحي درجه لري د الهام صحیح دی نو دا دومره معمولي شی نه دی مونږ چې کوم دی نو مونږ د دې چې کوم اصلي اهمیت دی نو هغې باندې پوه نه یو